د جمعې په منځ کې یوه غلطي ده چې نن سبا پکې ډېر زیات خلک مبتلا دي زما عزتمندو او پته م ورته نشته دی چې دا مونږ غلطي کوو او که دا مونږ صحیح منځ کوو حالانکې منځ یې بالکل غلط کړي زما عزتمندو نو هغه غلطي زه تاسو ته په دې ویډیو کې په نښه کومه که چېرې تاسو نه دغه غلطي کېږي که نه نو دا ځان نه وباسئ زما عزتمندو چې ستاسو منځ صحیح سلامت پاتې شي او ثواب پې درته میلاو شي ټیک شوه جي نو هغه غلطي څه ده زما عزتمندو چې اکثر خلک د جمعې چې دا منځ کوي که نه نو خطبې نه مخکې اول 4 رکعات سنت مؤکد وکړي دا خو صحیح ده بیا 2 رکعات فرض د امام سره وکړي دا هم صحیح ده خو چې د امام د 2 رکعاتو فرضو نه پس کم 4 رکعاته کوي که نه دلته غلطي کوي دی چې د امام نه پس دا 4 رکعاته کوي که نه دا فرض کوي او دی کې 2 رکعاته ډک کوي 2 رکعاته تش کوي دی دا ګمان کوي چې دا د ماسپښین لمونځ دی یعنې چې ماسپښین کې مونږ څنګه اول 4 رکعات سنت مؤکد وکړو بیا ورپسې 4 رکعات فرض وکړو که نه نو دی د جمعې په ورځ باندې هم دغه شان دی کوي دا غلطي ده زما عزتمندو ګورئ د امام نه پس چې دا کم 4 رکعات دي که نه دا فرض نه دي او دی کې 2 تش 2 ډک نه دي د امام نه پس چې کم 4 رکعات کولی شي که نه دا هم سنت مؤکده دي سنت مؤکد دي او دا ټول په ټول رکعتونه ډک دي زما عزتمندو په دې کې تش رکعت نشته دی دا خبره یاد او ساتئ د جمعې په ورځ باندې 12 رکعاته لمونځ کولی شي که نه دا 12 په 12 رکعتونه ډک دي دې کې یو رکعت هم تش نشته دی د جمعې لمونځ چې تاسو کوئ که نه بس د ماسپښین لمونځ کټ شي بیا دا نه چې تاسو څنګه د ماسپښین لمونځ کې اول 4 رکعاته سنت مؤکد کوئ بیا ورپسې 4 رکعاته فرض کوئ د جمعې په ورځ باندې بیا تاسو داسې کوئ نه د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین لمونځ بیا کټ شي چې کله تاسو د جمعې لمونځ کوئ که جمعې لمونځ دنه وشو جمع دنه وشوه بیا خو به ماسپښین لمونځ صحیح کوئ خو که چېرې تاسو جمع سره لمونځ کوئ که نه امام سره نو 4 رکعاته چې څنګه د امام نه مخکې تاسو کوئ سنت مؤکد دي او ټول ډک دي که نه دغه شانتې د امام نه پس چې کوم 4 رکعاته کولی شي دا هم سنت مؤکد دي او ډک دي مطلب د امام نه مخکې 4 رکعاته او د امام نه پس 4 رکعاته دا دواړه یو شانتي دي دې کې هیڅ فرق نشته دی نو امید دی زما عزتمندو چې په دې مسلې باندې به تاسو پوه شوي یئ په دې باندې عمل وکړئ که چېرې بیا هم پکې تاسو ته څه مسلې کمنټ کې وکړئ سوال زه به انشاءالله جواب درکړم خو په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ ډېر زیات خلک په دې غلطۍ کې مبتلا دي غریبانان لمونځ وکړي او مونځ لاسه غلط وي نو امید دی چې انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ امام نه مخکې 4 رکعاته سنت مؤکد دي امام سره بیا 2 رکعاته فرض دي او بیا امام نه پس 4 رکعاته دا هم سنت مؤکد دی او ډک دي او آخر کې چې کوم 2 رکعاته دي که نه دې ته ویلی شي سنت غیر مؤکده سنت غیر مؤکده هم ورته ویلی شي او سنت هم ورته صرف ویلی شي مؤکد به سره وي سنت یا سنت زواید هم ورته ویلی شي آخر کې چې دا کوم 2 رکعاته دي نو په دې باندې مې انشاءالله پوه شوي یئ کوشش وکړئ چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او دا غلطي د خپل لمونځ نه وباسي او لمونځ یې صحیح سلامت پاتې شي نو تاسو ته به دعاګانې هم کوي او دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه وي ټیک شوه جي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان